د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جامعې د افتاء او قضا تخصص لپاره د فاضلانو شمولیت ازموینه واخیستل شوه. د ازموینې په پرانیسته کې د دینی جامعاتو او تخصصاتو عمومي رئیس مولوي اسد الله فرید د یاد ازموینې پر روڼتیا خبرې وکړې. دغه فاضلانو چې ثبت نام کړی ده د هغو د امتحان د ښه شفافیت لپاره به زه تاسو ته دا ووایم چې کوم سوالونه چې چا جوړ کړي دي هغه ډېر په محرمانه شکل جوړ شوي دي. د هغو ډېر هغه خو د محرمیت ساتل شوی ده او هغه ښه په معیار باندې جوړ شوي دي. په هغو کې ستاسې لپاره ډېر سخته تساهل شوی ده او بیا دغه سوالونه د لوړو زده کړو وزارت د دیني جامعاتو تخصصاتو عمومي ریاست ته سپارل شوي دي. انشاءالله موږ تاسو ته ډاډ و اطمینان درکوو چې په دې باره کې به د هېچا کوم یو لحاظ نه کیږي، ټولو ته به علا سویه په یوه نظر باندې کتلی کیږي. دغه راز د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جامعې رئیس مفتی احسان الله احسان د ازموینې د پروسې په اړه معلومات ورکړل. د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جامعه په خپل افتاء او قضا څانګه کې د 60 تنو فاضلانو د جذب ظرفیت لري چې 302 تنو داوطلبانو نوملیکنه ورته کړې وه. د یادې ازموینې له پروسې څخه ګډونوالو خوښي وښوده او د نظم ستاینه یې وکړه. نوم مې احسان الله ولد حاجي سرکی د خوست ولایت مرکز اوسیدونکی یم. د راتګ زموږ دغه جامعې ته مخکې موږ یو فارم ډک کړ، د دې لپاره ثبت نام وکړ او هغه بیا دی ته تسلیم کړ سره له اسنادو زموږ هغه اصلي اسناد د چې موږ فارغ شوي او که نه یې فارغ شوي. وروسته له هغه نه موږ ته دی بیا خپل وخت معین کړ، تاریخ یې راته وښوده چې په پلانکي تاریخ باندې به تاسې مدرسې ته ځانونه حاضروئ. نو مخکې له حاضرېدو نه چې موږ مدرسې ته راسو موږ ته یو آی ډي کارت په هغه باندې زموږ خپل نوم او د پلار نوم او رقم الجلوس چې په کوم ځای باندې باید موږ کینو هغه لیکل شوي وو. د هغه نه وروسته بیا موږ ته د امتحان پرچې تسلیم شولې. مولوی سید بانت حنیف هستم از ولایت تخار. سوالاتی آورده بود واقعیت که کسی که عالم بود از غیر عالم هم اگر تفکیک میکنه و یک پروسه خیلی عالی بود که انشاءالله که قسمی که تا به این حال با شفافیت پیش رفته و امیدوار هستیم که من بعد هم در تمام مراحل بعدش شفافیت و تقوا و خدا ترسی را در نظر بگیرند تمام اراکین و تمام کسانی که تخصصات را به عهده دارند و مسئولینشان هستند. بنده یحیی ایدری، من باشنده ولایت قندوز و به جامعه تخصصات کلم به خاطر امتحان بیرو، چون من بعضی از اساتیدمون مشوره برده که وقت فضاسی هم یخشه، درسی هم یخشه، اساتیدی هم که کیگن بهترین استادای با تجربه که بیا بزرگ درس بیاره و بندن بلمس که بیاش استفاده کلاسه. بعد الحمدلله ماشاءالله فضای امتحان خوب یخشیده، نظم و نظام اساتید همه کسایی که بلاقا دروازه آلدن آلب تا بیاقتش که تلاشی و نظم و نظام بهترین صورت منم پیش کته الحمدلله یخشیده. د یادونې وړ ده چې په تحریري ازموینه کې لا بریالیو کسانو به تقریري ازموینه هم اخیستل کیږي.